بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ درس په دې باره کې دی زمونږ پښتانه په دې مانځه کې چې کومې غلطۍ کوي دا غلطۍ درته په نښه کوم. دا غلطۍ په هر چا کې دا ځان وباسي. دې کې بعضې غلطۍ داسې خطرناکې غلطۍ دي چې هغه د انسان د مونځ د ماتونکي سبب وګرځي. د انسان مونځ ورسره مات شوي او ده ته اړه پته نه لګېدلې او ډېر خلک په دې کې مبتلا دي، خصوصا بوډاګان پکې مبتلا دي، ځوانان مبتلا دي، ټول پکې مبتلا دي. او هغه قصه به ترنه جوړه شي انده ستړی او الله ناراضه. شپېته کاله زندګي چې کوم دی یو انسان الله ته سر په سجود تیر کړي او یوه سجده هم الله ته قبوله نه وي، د دې انسان نه زیات بدبخته انسان به څوک وي؟ هغه اصل وجه دا ده چې موږ په منځو کې ډېرې خطرناکې غلطۍ کوو او هغه خطرناکې غلطۍ نن زه تاسو ته پناه کوم. دا غلطۍ په هر چا کې دا غلطۍ د خپل ځانه وباسي. د ټولو اول غلطي چې زمونږ وي نو زه بعضې کسان وینم چې هغه په منځه کې په زړه کې تلاوت کوي، د شونډې نه خوځي. سري منځونو کې په زړه کې تلاوت کوي، منځ وي لیکن دا شونډې نه خوځي. د دې د وجې نه د دوی دا حروف صحیح نه ادا کېږي او بعضې کسان دا شونډې خوځي خو داسې لږ صرف دغه دغه چې کوم دي اوازونه راوځي، دغه بنګارې غوندې راوځي. نو دا داسې الفاظ دي چې دې سره الفاظ صحیح نه ادا کېږي او کله چې منځه کې الفاظ صحیح ادا نه کړل الفاظ د غلطو دا مونځ نه کېږي، د داسې کسانو مونځ نه کېږي. نو یو په زړه کې به موږ مونځ نه ویو بلکې مونځ به په شونډو خوځولو سره ویو او الفاظ به صحیح ادا کوو. دا نه چې موږ وله منډې ورکوو، بعضې کسان وله ډېرې منډې ورکوي. دویمه خبره، بعضې کسان دي چې هغوی کله تکبیر تحریمه وی الله اکبر وی. الله اکبر به څنګه وی؟ هغه لکه سنت طریقه مې تاسو ته ښوولې وه، لاندې ویډیو وګورئ چې کله مونځ دغه پلټ شروع کوو د ټول اول پکې دغه ده هغه سنت طریقه مې تاسو ته ښوولې وه، تاسې هغه ځینې زده کړئ. خو بعضې کسان یو غلطي کوي داسې کوي الله اکبر، کله چې الله اکبر وی دا سر به سره ښکته کړي. بعضې کسان دا غلطي کوي الله اکبر اکبر وی برم پکې وګوري، بعضې پکې اخوا دې الله اکبر اخوا دې خوا هم ګوري. نو که دوی نه تپوس وکړي هلکه تا چې د الله اکبر ووایه دا سر دې وکړي ولې ښکته کوه؟ نو تا ته به دې یو جواب کوي وایي په سر ښکته کولو کې خضوع عاجزي ده، د عاجزۍ د وجې نه ما دا سر ښکته کړو. دا خبره یاد ساتئ. ګورئ که په دغه ټیم کې په سر ښکته کولو کې د الله اکبر په دغه ټیم کې عاجزي وي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک به ښکته کړی. چېرته په یو حدیث کې به د دې ذکر راغلی و، چېرته یو صحابي تابعي خو به کړو، اوسه پورې خو به یو بزرګ داسې کړو که نه چې په دې کې عاجزي ده. صحیح دا سر به ښکته کړو الله اکبر به ووایو، نه په دې کې عاجزي نشته. عاجزي الغنا غیر النفس، ستا په زړه کې عاجزي پټه ده، تقوا د ستا په زړه کې پټه ده. نو بعضې خلک په دې کې مبتلا دي چې هغوی کله الله اکبر وی نو هغوی چې الله اکبر او بیا الله اکبر او څوک د سترګو ټول پکې اخوا دې خوا کې ګوري. دا ټولې طریقې چې کوم دی دغه چې کوم دی غلطې طریقې دي او زمونږ ټول مسلمانان چې زه وینم اکثر پکې مبتلا دي. نو یقینا چې د دې نه موږ خپل ځان ساتو. بله خبره ده چې کله موږ تکبیر تحریمه ویو نو بعضې کسان دا تکبیر تحریمې نه مخکې الله اکبر ویلو نه مخکې لاسونه تړلې وي چې دا طریقه غلطه ده او د سنتو نه خلاف ده او دا طریقه منم د سخته ګناه ده. دوی به تاته یو حدیث وی یاره تاسو خو مخکې حدیث کې ویلو چې نبي علیه السلام ګوره 3 قسمه لاس اوچتول ثابت دي. هغه چې کوم دی دا ټول خبرې مې اولني درس کې تاسو ته کړې وې. لومبی داسې چې لاس هم اوچت کړي او تکبیر هم وایي الله اکبر داسې. دویم نمبر لا اوچتول چې مخکې تکبیر وي او بیا لاس اوچت کړي الله اکبر دا هم جایز دی، او مخکې لاس اوچت کړي او بیا تکبیر وي الله اکبر داسې هم جایز دی. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په تکبیر نه مخکې نیت نه تړه، صرف لاسونه اوچتول ثابت دی، نیت تړلی نشته دی.
نو بعضې کسان دغه نه الله اکبر نه مخکې نیت تړي چې دا طریقه غلطه ده او ډېر خلک په دې کې مبتلا دي. بعضې خلکه چې کله نیت تړي نو په دې خېټه باندې لاس یې ښودي، بلکل په خېټه باندې، دا طریقه غلطه ده. دوه قسمه ثابت دي. یو قسم هغه دی زمونږ د احنافو په نسبت باندې چې د نوم نه لاندې موږ د حضرت علي رضی الله تعالی عنه قول ته ترجیح ورکړې ده. زمونږ په نسبت باندې بهترین دا ده چې انسان د نوم نه لاندې دا نیت وتړي. او البته د بعضې چې کوم دی اشافعو په نسبت باندې هغوی وایي چې یاره یو انسان په سینې باندې وتړي نیت دا هم جایز دی. نو به هر کې خو په سینې باندې هم جایز دی، د نوم نه ښکته هم جایز دی. اختلاف صرف په دې کې چې آیا کم کې ثواب زیات دی چې مونږ د نوم نه ښکته تړو او که نه په سینې باندې. نو زمونږ په نسبت باندې چې د نوم نه ښکته نیت وتړو هغې کې ثواب زیات دی او زنانه به په دې دغه باندې سینې باندې تړي. او بعضې کسان په دې کې مبتلا دي چې هغوی کله دغه نیت تړي نو په دې خېټه باندې لازم دی چې دا چې کوم دی په یو حدیث کې ثابت نه ده او نه چرته کې یو کتاب لیکلی ده. بعضې کسان چې کله مانځه ته ودرېږي د خپې بې انتخایي کلو کړې وي، ډېرې زیاتې کلو کړې وي د خپې، نو دغه طریقه هم چې کوم دی غلطه طریقه ده، بلکې خپې به په څنګه انداز کې د خپل باډۍ مطابق یې ودروه. تر دې پورې کتابونه داسې لیکلي دي چې د ستا دا 4 ګوتې دي، دا 4 ګوتو په مقدار باندې کلووالی ساته زده ته مه ساته. نو نن نه پسه به انشاءالله په خپو کې زیات چې کوم دی کلووالی نه ساتو. بله خبره، بعضې کسان چې کله سجدې ته ځي نو په حالت د سجدې کې مخکې لاسونه لګي، بیا کونډې ولګي او بیا مخه چې کوم دی بیا چې کوم دی تندې او د پوزو لګي. دغه طریقه هم غلطه ده، بلکې اصل او صحیح طریقه دا ده چې کله مونږ ځو سجدې ته ځو د ټولو اول به کونډې خپې خو لګېدلې کونډې به ولګو، بیا لاسونه، بیا پوزه او بیا تندې. او دا خلک مخکې چې ځي نو مخکې لاسونه لګي چې دا چې کوم دی مکروه دي او دا ګناه ده په منځ کې. نو دا یو څو غلطۍ وې چې زمونږ پښتانه ډېر کوي. نو یقینا چې مونږ د دې غلطو نه خپل ځان وساتو. او ډېر کسان داسې چې هغوی 80 او 90 کاله زندګي تېره کړي لیکن منځونه په داسې ترتیب باندې کړي، الله ترې په هغې باندې توبه چې کوم دی وباسي، استغفار دې ووایي او د نن نه پس نه دې صحیح منځ چې کوم دی هغه شروع کړي.